بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې وزه تاسو ته د سو سبزیانو نمونه په انګلیسي کې هم زده کوم په دې مانور کلاسونه هم جوړ کړی دي د هغې لینک به زه په پیلنی کمنټ کې هم پین کوم او په ډسکرپشن کې هم ورکوم تاسو هغه کلاسونه هم کتلی شئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پیلنی ټکی موږ سره اسه پوټیټو وی الو ته دویم نمبر موږ سره اسه دی ټومیټو وی ټماټر ته کیبیج چې کومه دی دا موږ سوي بند ګوپي ته د ګوپي دوه قسمونه دي هغه بند ګوپي ته وی کیبیج او بل چې کومه دی کولی فلاور چې کومه دی دا موږ د ګل والا یا عام ګوپي ته هم موږ ویلی شو برنجل بانجي کم بانجیان چې هغې ته په انګلیش کې وي برنجل کیوکمبر بادرنګ یعنی بادرنګ ته په انګلیش کې وي کیوکمبر کیروټ گاجر ته په انګلیش کې ویلی شو کیروټ فیز مټر ته په انګلیش کې وي فیز منټ پودینې ته په انګلیش کې وي منټ ګارلیک اوږي ته په انګلیش کې وي ګارلیک منټ دا موږ سره سبزی یو قسم دی چې د الو فرنګي نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي منټ چیلی سور مرچکي ته موږ په انګلیش کې یا عام مرچکي ته موږ په انګلیش کې ویلی شو چیلی مشروم ریړې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو مشروم جنجر ادرک ته په انګلیش کې ویلی شي جنجر بروکولی چې کومه دی دا موږ ویلی شو پمنکي ته لیک چې کومه دی دا موږ هغه پیازو ته ویلی شو کم پیاز چې موږ کچره وشو کوو هغې پسې وړې غوټې او د هغې پاڼې شنې کیپسیکم چې کومه دی دا موږ څه هغه مرچکي چې داخل د سبزی په ځای هم پخولی شي ایگ پلانټ بانجي یعنی بانجي ته موږ په انګلیش کې ایگ پلانټ هم ویلی شو سپینچ چې کومه دی دا موږ پالک ثابته ویلی شو ریډش مولی ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ریډش ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ ملګرو د هغه نورو کلاسونه کوم چې د سبزی او د میوو سره ریلیټډ یعنی دې سره تړلي هغه به زه په ډسکرپشن کې د هغې لینکونه ورکم او په کمنټ سیکشن کې هم ورکم تاسو تلی شئ او هغه هم کتلی شئ